ستا مینوال نولی پسر باندې ګردونه راشه د پښتون خوا ټول سټیجونه کړي اوازونه راشه. د مفتی صاحب رحمت الله تعالی علیه یو روبۍ خوښه وه او هغه ستاسو خدمت کې وړاندې کومه. بیا به حضرت مفتی صاحب بیان کوي. مفتی سردار علی مرګ ته انتظارونه کړ، لا خو ځواني وه خو تا هم پکې انکارونه کړ. مفتی سردار علی مرګ ته انتظارونه کړ، لا خو ځواني وه خو مرګ ته انتظارونه کړ، لا خو ځواني وه خو مرګ ته انتظارونه کړ. ستا مینوال نولی پسره باندې ګردونه راشه د پښتون خوا ټول سټیجونه کړي اوازونه راشه. د چا به واورې په جلال کې تقریرونه راشه، وینا خو هر څوکې خو ستا غوندې اظهارونه که، لا خو ځواني دا خو مرګ ته انتظارونه که. په دنیا کې د دین ستنې عالمان دي، دا په دې چې د نبیانو وارثان دي. چا چې سپک عالم ته وکتل ظالم دی، جهنم خواله پخپله ور روان دي. د الله په نزد عالم لویه رتبه ده، ځکه دوی په غم ښادو کې مشران دي. د دنیا خلق کوي د دنیا ګټي، دوی مین په احادیث او په قرآن دي. بعضې منبران او لیډران د عالم مخکې خځلې د ډېران دي. خدایه زه خادم جان ډېر شکر ګزار یم. ګورې دا سونډ هم ما سره نه لګي. خدایه زه خادم جان ډېر شکر ګزار یم چې مې پلار نیکه او ترونه ټول مولیان دي. ستا